دوستانو د جنرال مبین و مرکه له تاسو سره شریکه کوم چې ډیره خندونکې هم ده او ډیر حقیقت یو څه داسې پکې فراتم دي او له غني سره د دې و مرکه ده او چې پر سوشل میډیا باندې ډیره وایرل هم ده په میلیونونو کسانو کتلې هم ده له تاسو سره هم دوستانو نن پر د سکرین باندې شریکه کوم راځئ تر هر څه مخه دا د مبین صاحب د مرکه وګورو هغه یو بل دی اورېدلی پښتونه پاسه او پښتونه پاسه پښتون نه پاسېږي دا څه څنګه ورته پښتونه پاسه خیرات ده بس یو دا منډه کی داسې خیرات له خو بیا شو منډې ویې خیراتونه له تللې جرنال صاحب یو کس مړ شوی که نه زمونږ کلي کې ډېر ښه انسان و مړی وفات شوی نو هغه چې ښخ کړو نو هغه څلوېښتي وه بیا مړی وفات شوی و او څلوېښتي وه څلوېښتي ښه هغې کې مازدیګر جومات تریجې وړلې نو ما باندې بونګ زه جومات زمونږ د کلي نه و خو زه هغه بل کلي جومات ته لاړم کم خوا چې وریجې کم خوا وریجو روانې وې خو زه لږ لیټ شوم ما یې زه جمعې له به ښه ښکلې په کلاره ځم او دا وریجې به هم وخورو هلته نو چې څنګه د جومات ته لاړم نو بس چې اودس مودس مې وکړو چې څنګه لاړم خلک واپس جمع شوي وه خلک راوتل داسې ګوتې داسې څټلې وریجې خوړلې وې لګیا واپس راوتل پوه شولې ما ویل بس خیرات ته نه لاړو پوه شوې ما جومات ته ورننوتم مونځ هم داسې په مونځ کې هم سوچونه مې کول بیا بس مونځ مې وکړو واپس راغلم بس خیرات وریجې زما نصیب نه شوې خو لکه هسې ویم که نه تلې ومه خو نصیب مې والله چې تا په ځای زه وای اچا چې وریجې خوړلې وه هغوی نه به د ګوتې څټلې په هغه هم ګزاره کېدله تا به ترې څټلې مزل مې هم ډېر کړی بل جومات پسې ډېر زیاتی ورسره سوی دی بس دا حساب دی پېښور د کوم ځای ثوابۍ ثوابۍ ښه ثوابۍ کې څه شی ډېر مشهوره دي ثوابۍ کې خو دا ډزې مزې ډېر مشهور دي دا خلک اکسیډنټ کوي جنګونه منګونه او بل دا هم ښه شی ده بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي زموږ چې دی نو خلک چې دی نو مینه داسې کړې وه هغه څنګه وه مینه داسې کړې وه هغه څه کیسه وه مینه خو دې کړې وه دا خبره بیا کوم جړه راځي جنرال صاحب مینه کړې وه دا ټولو خلکو ته لیدلی افغانستان خلکو باندې دومره ګرانې دا ټولو ته پته ده داسې کار و جنرال صاحب سوچ وکړه چې 10-12 کالو نو زموږ یو جینۍ خوښه شوی خو لکه هغه چې هغه جینۍ د بل قسم خوښه وه هغه ډېر غټ بدماش ول بریتان هم داسې وي لکه ځان ته چې ګوره نو هغه داسې کار کړی و چې هغه ما لکه ښه ما زه هم خلک هغه وخت کې ځوان وم که نه جوش جذبه راکې زیاته وه ما هم نري برید به و هغه وخت کې خو هغه برید زما نه غټ ټوپک تماچې به هم خو کلاو ګرځولې بریتو باندې بیرولې ټوپک او تماچې به خو کلاو به ګرځولې که نه بدماش سړی و هغه دا اعلان کړی که د دې جینۍ نوم چا په خوله واخیسته نو زه به ولم تر هغه ته غصې نه د غصې د وجې ما نه دی غصې د وجې ما تر هغه ټایم نه تر دې ټایم پورې د هغې جینۍ نوم نه دی اخیستی زنده باد دغه ته عاشقي وایي جومات کې سپلی د نه پټه کړې وې هغه کیسه وکړه سپلی داسې کار و دا خو رښا واقعه ده که نه جنرال صاحب یو سړی و مالداره و که نه قسم په خدای دا رښا واقعه ده کمنټونو کې خلک لیکي وای دا کیسه وکړه دا اوس خپلو کیسه زه ماشوم وم که نه ادم خان لاله ویلکم زه ادم خان لاله د ګروپ چت کې ستاسو به ډېره مهرباني کاري ادم خان وګوره هغه ادم خان لاله کال راواچوي ادم خان کم یو ده کال به راوشي تاسو ها
نو جنرال صاحب هغه داسې کیسه وه چې یو سړی و هغه سره ګاډی و که نه دا کروله ګاډی مخکې ډېر مشهور و نو هغه د کروله ګاډي نه راکوز شو د هغې کروله ګاډي تر خوا کې یو ماشوم هلک ولاړ و د لاس پرې راکاږه په ګاډي باندې که نه مننه لاس یې پرې راکاږه نو هغه بل سړي چې دی نو هغه نه څپېړه ویسته بس ما خو نور څه نه شو کوی سخت غوسه وم په اړه کې ما یې دا سوره بده وکړه که نه هغه جومات ته وردن نه شو خو چې جومات ته وردن نه شو په جمع ودرېده ماتې چپاړې پټې کړې وای شولې دومره خوشحاله ما وی لکه ما چې ټول ملک پتا کړي دومره خوشحاله وم دومره والله زنده او چپړې دې بیا څه کړلې هغه مې اوبو ته غوځارلې وې اوبو ته خوا کې لښتې و زمونږ جومات خوا کې لښتې و لاندې اوبو ته مې غوځارلې وې موږ مې په هغه ورځ نه وکړل د سهار لمونځ په لندن کې څه رقم وي سهار لمونځ یو شان دی که نه دا ادم خان لاله ده اوبه خو یخې وي که نه کومه ده اوبه خو ګرمې وي دلته بمبه چې داسې طرف ته تاو کې ګرمې اوبه راولي خو چې بل طرف ته یې تاو کې بیا یخي تور نشان پې جوړ د هغه تللي وو پنجابیان او پښتانه کشمیر کې جنګ کې 75 د که 65 د په دې شیونو یې زه نه پوهېږم بیا پنجابیان راغلي وو دا کارګزاري بیانوله فوجانو نو ایوب پکې ویلې وایي ما دوه هندوانو نه خپې ووالې پوه شولې نامشر ورته ویلو چې ولې د سر ته نه والو وایي سر ته پښتنو وهلی و سر ته مخکې نه والې ده ته پښې والې وې غټه توره یې کړې وه جنرال صاحب دا لاندې 3 کسان چې ناستي په دې پابندي غېرې چې خبرې به نه کوې که څنګه نه دلسوز ماما ورسره لګیا سه جنرال صاحب لکه چې ته هم ټولې ویډیوګانې کتلې دي دا خو واقعا په ما ډېر او د ده ویډیوګانې زه همیش ګورم ټولې ویډیوګانې ما کتلې ګورم او ډېر خوند راکوي عجیبه هغه یو خر روان ده خر پوه شولې خر او وروره دا یې ورپسې روان ده داسې یو ناشنا حرکتونه کوي کله هغه ته وایي دا خر ولې تا پسې روان ده ته ولې مخکې ترې روان یې دې څه کیسه کړې وه هغه ته ما وویل دا خر چې دی او یم خر چې دی دا به فوټبال کې ډېر تکړه وي دا هم لتې وي فوټبال کې هم خلک لتې وایي رونالډو په شان ویم دا به هم سم تکړه وي وای دا رونالډو غوندې لاتې وایي که نه دا هم رونالډو په شان وي دوستانو د موبین صاحب دی غنی دا مرکه پر سوشل میډیا باندې ډیر او وایرل ده او ډیر خلکو کتلې مثلا داسې یو خندونکی پیغام یو پښتنو ته ورکړی او دوی تر مابین یو ګپ شپ ده خو اصل خبره پر دې باندې کوو چې تاسو به لیدلی وي چې د موبین صاحب مثلا پر ټیک ټوک باندې تقریبا له 10 ورځو یا 8 ورځو څخه یو شی هم نه راځي نه د موبین صاحب لایف سته نه موبین صاحب لایف راځي نه جنرال موبین په یو ویډیو پیغام باندې راځي نه یو پوسټ هېڅ هم نه دی کړي ویل کېږي چې موبین صاحب د طالبانو لخوا څخه نیول سوی او بندي سوی ده والله اعلم چې څومره حقیقت به لري خو دومره د انسان سوچ او فکر مثلا زړه یې څه اخلي چې موبین صاحب دا دومره وخت کېږي پر سوشل میډیا نه را څرګند کېږي نو خامخا دې تر شا یو څه سته نو طالبانو به خامخا شاید په دې مثلا جنرال موبین مثلا چې بندي سوی یا زندان ته وړل سوی یا پر ده باندې پابندي لګېدلې نو نظام د خامخا د به یو داسې کار کړی چې هغه به د نظام خلاف وي یا به د مثلا داسې کار کړی چې په هغه سره به دی د جزا وړ وي مثلا پر هغه بنیاد باندې موبین صاحب یا بندي سوی او یا موبین صاحب مثلا داسې سوی چې مثلا پر ده باندې تر څه وخته پابندي لګېدلې له سوشل میډیا څخه لرې ساتل سوی خو والله اعلم
حقیقت تر اوسه معلوم نه دی چې موبین صاحب سي پر لایف ناراضي ولی ناراضي موبین صاحب سي مثلا پر سوشل میډیا باندې نه راښکاره کیږي ولی آیا رښتیا حقیقت هم طالبانو بندي کړی آیا رښتیا هم حقیقت هم طالبانو پر د باندې پابندي لګولې ده کنه او دای ولی پر سوشل میډیا باندې نه را څرګند کیږي نو تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات نشته نو ان شاء الله کوشش کوو چې داسې معلومات پیدا کو تر تاسو پورې به شریک کوو چې آیا موبین صاحب ولی پر سوشل میډیا باندې د څو ورځې کیږي چې نه ښکاره کیږي او دې تر شا حقیقت څه دی آیا حقیقت هم داسې دی لکه په سوشل میډیا چې خبر ګرځي چې دا بندي شوی یا پر د باندې پابندي لګېدلې ده